د ترجمې او د تفسیر په دې مبارکو درسونو کې من په اوومه سپاره کې د سورة المائده اتیا یا 88 نمبر آیت پورې خبره کړې وه. په دې اخرني آیتونو کې دوه آیتونو کې د هغه بعضو مؤمنانو خبره شوې وه چې هغوی په ځان باندې د تقوا د لاسه حلال شیزونه حرام کړي. بعضو صحابه کرامو چې زه به دا شی نه خورم، زه به دغه نه خورم. نو الله رب العزت په هغوی باندې رد وکړو چې د ځان نه پاک او حلال شیزونه مه حراموئ او دا زیاتې دی، زیاتې به نه کوئ. او الله چې در څه حلال درکړي دي، څه پاک څه دي، نو هغه خورئ او د الله نه یېرېږئ. دا مسله ښه تفصیلي بیان شوې وه. اوس دې سره یو مسله تعلق ساتي، هغه دا چې یو کس دی قسم خوړلی چې زه به پلانی شی نه خورم. لکه بعضو صحابه کرامو دا چل کړی او هغوی قسمونه خوړلي وو. د دې په ځای کې قرآن روالي واورئ ښه به قرآن لاس کې ونیسئ، د موبایل نه دا غورئ. نو بعضو صحابه کرامو قسم خوړلی و چې موږ به دا پلانی شی نه خورو، هغه حلال دی. نو اوس داسې صورت کې څه کول پکار دي چې سړی قسم وخوري چې زه به پلانی شی نه خورم، هغه حلال دی. نو ځکه پسې اوس د قسم مسله تفصیلا بیانېږي. په دې روان آیت کې به د قسم مسله پوره بیانېږي چې قسم وخوري نو بیا به څه چل کې او څه چل به نه کې، او د قسم کفاره څومره ده. دا آیت به ووایو او بیا به انشاءالله د دې وضاحت کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله نراني ستاس ولا باللغو في أيمانكم وبإرادي قسم نستاسو ولكن يؤاخذكم مگر راني ستاسو بما عقدتم الأيمان فاغسا چی مضبوط تړلی تاسو قسمونه. دلته اوس مسله بیانې چې الله رب العزت تاسو په بې ارادې قسمونو نه رانیسي. دې تفصیلي مسله مونږ څو ځایونو کې ذکر کړې ده، ښه تفصیل سره، خو زه بیا هم ذکر کوم ځکه چې یو خو زمونږ کار دین بیانول دی او هر وخت بیانول دی. اکه یو مسله زر پیرې سړی بیانوي خو دین دی بیانوي. بله دا چې بعض ملګرو یو مسله اورېدلي او بعضو ملګرو نه یې اورېدلي. اول خو د آیت ساتي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی د دې آیت شان نزول دقه دی. هغه قوم هغه کسان چې په ځان باندې حلال شیزونه حرام کړي او قسم یې خوړلی و چې زموږ د په الله قسم یې موږ به یې نه خورو. نو چې کله الله دغه په هغوی باندې رد وکړو چې حلال شیزونه په ځان مه حراموئ، نو هغوی تپوس وکړو چې کیف نصنع بایماننا، نو اوس د خپلو قسمونو سره څه وکړو. الله رب العزت دا تفصیل راولېږو. قسم په یو څو قسمه یادې ساتئ. په شریعت کې قسم دا په درې قسمه. یو ته ویل کېږي الیمین اللغو، دا چې کوم الله دلته ذکر کړو لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله تاسو نه رانیسي په لغو قسم باندې. دا لغو قسم څه ته وایي؟ موږ خو ترجمه ده وکړه بې ارادي. بې ارادي هم ویلی شي لکه سبقت لساني وشي بغیر د ارادې نه، په دې الله رانیونه کوي، په دې کې څه کفاره هم نشته. د الله رحم او کرم دی، د الله رحم دی. لکه انسان د ارادې د قسم نه د خولې نه ووتو زما دې په الله قسمي دا کار ما نه دی کړی یا دا مې کړی یا دا به کوم، بې سوچ لاړ شي. زما اراده خو نه وه، هغه په خبرو کې د ده جبه وښویل او قسم یې وکړو. دا بې ارادې قسم دی، په دې الله رب العزت رانیوه هغه نه کوي. بل قسم هغه دی هغه عادتي چې ورته ته عادتي قسم وویل شي. کله هسې د انسان په ژبه دا راځي نه 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 والله دا کار به کوه، والله زه یې کوم او ته به یې نه کوې. دا والله او بالله او تالله د عربو په دې خوله وي، زموږ د عجمو په دې خوله هم ځي راځي، او داسې ارادې ورسره نه وي چې دا قسم دی. که زموږ پښتانه اکثر یا خو دغه والله ټکي استعمالوي، یا څوک وایي قسم دی، څوک وایي په ایمان، څوک وایي نه نه په الله مې د قسم، هسې هغه خولې باندې راشي، نو ارادې د دې نه وي. ستا دې قسم وي او ستا دې قسم، هسې خبره ده.
که چېرته دا بې ارادي او هسې عادتي غوندې قسم الله رب العزت په دې رانیونه کوي. یو خو دا په دې کفاره نشته، الله دې پرې نه رانیسي. بل دا چې د دې پوره کول لازم نه دي، چې بې ارادي د نه پوره کول یې څنګه لازم شو، او ځکه خو پکې کفاره نشتې. ها بعضو علماو دې کې یو بل قسم هم شمارلی دی، او هغه یو کس قسم خوري او دی سوچ دی او ګمان دی چې زه رښتینی یم، دی ګمان دی، وروسته پته ولګېده چې خبره داسې نه ده څنګه چې د ده ذهن کې وه، نو دا هم هغه قسم دی چې الله پرې رانیونه کوي. نه زما دی په الله قسم یې پلانی ما دلته ولیدی، وروسته پته ولګېږي چې هغه د پلاني په شان بل کس روان. دا نه چې ته بیا فتوې لګوې چې او دروغجنه وه، بېدینه وه، سروجي نیسه اوس کفارې ورکوه، نه اته پته نه. یا یو قسم وخوري چې زه به دا پلانی کار کوم، زه به پلاني ځي ته ځم، وروسته پته درته ولګېده چې دا ځي ته تللی نه شي، خو د ده ګمان یو شان حقیقت بل شان و، نو دې دروغجن نه دی، دروغجنو ته موږ نشو ویلی، ځکه چې ده چې کوم ټیم کې قسم خوړو نو د دې یو ګمان و چې هغه د حقیقت ګڼو، وروسته پته ولګېده چې نه خبره داسې نه ده، در الله رحم دی چې الله یې نه رانیسي. الله رب العزت ګوره ځای په ځای موږ سره مهرباني کړې، خو ورسره دا یاده کوي، دا راته بیا مو وویل چې صحیح د دې کې په دنیا کې کفاره نشتي، په آخرت کې عذاب نشتي، خو ته به د دې نه ګپ شپ نه جوړې. څنګه چې الله سوره بقره کې ویلي دي چې دا الله رب العزت د نوم نه یو نښه مه جوړوئ چې بس هره خبره قسمه قسمه، نه د الله د نوم تعظیم کوه. د الله نوم بې ځایه ته څنګه؟ الله رب العزت خو معبود دی، اله دی، خالق دی، دا خو شان جدا دی. یو سړی زما استاد د پلار نیکه نوم بار بارلی اوس ویل، ما ورته پرې خفه کېږو، تا ته زما د پلار نوم دومره سپک ښکاري په مخه لګیایي، تا ته زما د نیکه نوم دومره سپک ښکاري، نو دا خو د الله نوم دی، بیا بې ته قسم خورې، نو د الله د نوم نه او د قسم نه داسې یو ګپ هم جوړول نه دي پکار. مناسب ځای راشي. بیا زمونږ د پښتنو یو بل سوچ دی د اکثرو خلکو، هغه د کم علمۍ د لاسه چې دا قسم خوړل چې دی یو جرم دی، خو دا مسلې نه دي خبر، یعنې په هغوی باندې خو موږ رد وکړو کوم چې د ګپ شپ جوړ کړی، خو بل طرف ته لکه را به شي زما خواله ډېرې مسلې دي سره، زموږ داسې یو مسله راغلی، یو کیس راغلی، چا غلا کړې او چا داسې کړې چا داسې، هغوی چې قسم به خوري، زه قسم خوړی شم او که نه. اوس دلته ښه صفت هم دی دې سړي کې او کم علمي هم ده. ښه صفت دا دی چې د الله د نوم دومره قدر کوي چې معلومات کوي چې زه قسم وخورم که نه، دا ښکلی صفت دی. دغې د الله د نوم د قدر د لاسه راته پوس کړي. کم علمي دا ده چې دا قسم خو یې دې دپاره، حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک دعوه وکړي دی به ګواهان پیش کوي، او چې ګواهان ورسره نه او دا مدعي چې په چا باندې چې دعوه شوې ده یا مدعا علی، نو دی به که دی انکار کوي دی به قسم خوري. لکه تا دعوه وکړه په پلاني باندې چې ده دا کار داسې کړی دی یا زما نه یې دا اخیستي، موږ ته وایو ته ګواهان وښایه، که ګواهان دې راوړو مسله ثابته شو، دوه ګواهان، یاره ما سره ګواهان نشته، بل ته موږ وایو ته څه وایې، هغه وایي نه زه دې نه منکر یم، چې منکرې او د سره ګواهان نشتي ته به قسم خورې. والیمین علی من انکر، حدیث کې داسې راځي، قسم باندې مسله حل کېږي. یو سړی تا ته دا وایي ته قسم وخوره تا دا کار نه دی کړی، یقین یې نه کېږي او تا قسم وخوړو او ته رښتینی یې، دې کې خو هېڅ نشتي، دې کې څه ګناه نشي، نه الله ته رانیسي. نه ما ته وایي چې په قرآن به لاس ږدي او په قرآن به قسم وخورې، ویې وخوره که ته رښتینی یې، یېرېږي ولې؟ یره خو یا دا ده چې الله به ما رانیسي چې تا قسم وخوړو، دا یره خو ختمه شو الحمدلله، په دې الله تعالی نه رانیسي، قسم یې دې لپاره مسله پې حل شي. که په رښتیا دې دا کار کړی نو بیا خبره د یېرې ده. چې قرآن باندې دروغ قسم، د الله په نوم دروغ قسم، دا خو به د دنیا هم تباه کړي او آخرت به دله هم تباه کړي. نو هغه بیا ښه صفا خپله خبره حل کړه، ورته ووایي چې دا کار ما کړی، بیا خو موږ ته نه وایي چې قسم وخوره په دروغو باندې. نو خبره مې دا کوله چې قسمونه بې ځایه او په مخه خوړل دا صحیح طریقه نه ده. بل زموږ یو بل عادت هم دی، لکه اوس یو سړی موږ سره میلمه شو، نو د پښتنو د ډېرې هغه مینې محبت یو نښه هم ده
اگر که دا نښه نن سبا تقریبا ختمېدو ته نږدې ده او کشتي نو بعضو علاقو کې لا ډېره ده په نسبت د بعضو علاقو مېلمستیا کول مېلمه ته خوشحالېده. نن سبا خو ډېر دي چې دي بعض نه یم هغوی دا خپله خوش قسمتي ګڼي وایي نه موږ د چا سره غم ښادي کوو نه موږ سره څو پیسې ټولې دلته پرتې دي. زه خپل ځاني یم د داسې ژوند نه دی الله ما ساتي. زه دا سوال کوم الله ته چې زه به یو ګرځم کته او بره نه مې څوک شتي نه د چا څه یم او پیسې راوړه او شماره او جمع کوه شماره او جمع کوه او بیا یې زیړه خوله نیولي مړه پروت وي په غم کې هم څوک نه وي په ملګرتیا کې هم څوک نه وي د تپوس هم څوک نه وي د بچو هم څوک نه وي. یوازې ګوره په دې نوټونو او کاغذونو ګوره کار نه کېږي. زړه نه دا خبره واورئ په پیسو چې هر څه کېدی خو مزې به وي په پیسو نه کېږي څه. پیسو باندې زیات نه زیات ته به خېټه ډکه کړې ته به کور جوړ کړې خو سکون راحت خوشحالي غمخادي ملګري خپلوان سړیتوب پښتو ادب دا به پیسو نه میلاویږي سړي ته. او که تا سره پیسې ډېرې زیاتې شي زه په تاسو ګرځه را ګرځه ځان له کته ده اوبه راځي لا دا کې لالچي منطقیه به تا د کته بره کېږي. یعنې سپین کارټن تا اچولی دی دوه موبایل تا په لاس کې نیولي په بل لاس کې د بټو نیولي ده زه څه وکړم یو سړی به چې وګوره ورته تورې څپلۍ سپین کارټن دوه موبایل مبارک دي شي ورته زه څه وکړم. زه دې نه متاثره کېږم چې پلانې هغه دروند انسان هغه د سړیتوب خاوند هغه دینداره هغه غمخادۍ وار هغه نر سړی هغه غیرتي دا ما متاثره کوي. اگر که پخپو دي پرشتکي پیزاري او ګریوانو ترخونه د جامو دي شلیدلي دغه څه پروا نه کوي. نو خبره مې دا کوله چې یوازې په پیسو کار نه کېږي. لازم به ته راشه درشه کوې. نو د پښتنو ناسمه دا د یو ښه صفت و د پښتنو زه ماضي ویم ښه صفت و او په دې ویم چې د ډېرو نه تقریبا ختمېدو والا دی ختم شوی دی. نو هغوی مېلمه له قسم ورکوي ته به خورې ستا دې په الله قسم ته به خورې. زه هم دا زیاتی دی تکلف دی لکه دې په ځای موږ داسې ټینګ ست په بله طریقه وکړو به ډېر ښه وي د الله له نوم به ترې لرې کړو نه ته به خورې بیا د نه ګوره خفه کېږم زه خیر دی زما دپاره نه ته زه ته ناست ته به خورې دا قسم الفاظ موږ استعمالولی شو خو که د الله له نوم چې لر کړو نو دا ښه طریقه ده چې بلازمې او بیا د الله قسم د الله په نوم قسم خوري نو دا ښه طریقه نه ده. او بعض هغه دي چې ته خوري نو خفه کېږي. زه تعجب په هغه سړي کوم چې میلمه یې راوستو کور ته او دله یې پخلی وکړو او ارمان یې دا دی چې میلمه یې ونه خوري. دا به ستاسو هم خوي دا زما هم دی چې میلمه راشي او خوراک ونه کېږي نه طبیعت ته سړي خراب شي. یا خو دا خوراک مزېدار نه و یا زموږ په میلمستیا کې څه کمی و یا دا سړی زما نه خفه دی زړه کې څه دي نو ته به په هغه ډوډۍ هم پوه نه شي. او بل طرف ته هغه دی چې ته نوڼۍ کمې نو هغه ورسره من غټېږي زه شی کم کړو بیا دې راوستو سله او بیا دې دا خرچه سله کوله خو لنډه لاره کې به دې قصه ختمه کړې وه هغه اخوا دې خوا به دې کړي. الغرض مقصد د خبرې هغه دا چې داسې ټیم کې دا قسمونه ورکول زیاتې دي. زیاتې په دې ځای کې چې د قسم کې د الله نوم استعمالېږي او د الله د نوم تعظیم پکار دی. او بعض مشران خو یعنې دومره د هغوی ښه صفت دي خو کله په هغه ښه صفت کې هم مخکې لاړ شي چې پرېږدي دې نه ته که هر څه کې خو دا کار زه د نږدې ورځو کې چې تللی وم ملک ته عجیبه قصه ما سره دا وشوه چې زه سحر ناشته ما ته یو ملګري ویلو ته به لازم زما خواله راځي او ډېر ښه ملګری و. ناشتې چې موږ وروره ناشته نه وه هغه د ماسپښین ډوډۍ ورته وایي او که د ماسخوتن ورته وایي د دنیا چې څه نعمتونه پراته دا به خورې دا به خورې دا به موږ وخوړ. نو بیا ماسپښین ټیم د یو خپل سره و زموږ یو خپل هغه دلته به راځي هلته چې ورغلو چې هلته څه وو نو زه حیران وم چې دا به خورم څنګه نه دا به خورې دا به خورې
ماسخوتن یو بل کس دغه کال ته ورځې لګې وي هغه په کېدو خپلوانو ته به لازم نو چې هلته ورغلو چې بیا ډوډۍ وخورې په ډوډۍ پسې بیا فروټ خورې په فروټو پسې بیا چیس کې د چي سره نور شي نه خورې نو هغې له یو دومره معده پکار وي چې هغه دغه ځان سره دغه کوي ذخیره کوي چې بیا را روانه هفتې سړی چې لږ لږ شخون وهي نو کله ګوره انسان حالاتو ته به ګوري په عذابولو هم پکار نه وي کله دا ښه خو انسان هغه بل مخامخ سړی هغه په تکلیف کښي یا به خوړی نه شي او ته نه لازم به خوري نو هغه له بیا نقصان ورکوونکي الله رب العزت دې په موږ کې ښه صفات پیدا کړي او د بدو خویونو او صفاتو نه دې الله موږ لرې وساتي نو دا اولنی قسم شو ښه بې ارادې ورته وې که بې قصده ورته وې که عادتي قسم ورته وې په دې نه په دنیا کې رانیوشتي نه په آخرت کې شي دریم قسم په شریعت کې الیمین المنعقده شریعت کو ته الیمین المنعقده هغه قسم چې قصدي او ارادي قصد ارادي دسی زما دې په الله قسمي چې زه به پلانې کار کوم ښه ارادې سره زما دې په الله قسمي چې زه به دا پلانې کار نه کوم نو په دې کې څه دي اوس که دا دې مات کو نو کفاره به ورکوي او دا کفاره هم دې آیت کې والله بیانوي چې څه کفاره ده خو دا خبرې دا یمین المنعقده د مستقبل سره تعلق ساتي زما دې په الله قسمي زه به دا کار نه کوم کله مستقبل کې زما دې په الله قسمي زه به دا کار کوم کله مستقبل کې زما دې په الله قسمي زه به د پلاني سره خبرې نه کوم خو روان وخت کې نه کوم زه به ځم روان وخت کې به ځي دا قسم اوس دلته بل تفصیلات کې زه تاسو نن که یو مسلې بیانوم که دا هم یادې کړې د قسم غالبا مسلې تاسو یادې کړې دا قسم ګوره کله د دې پوره کول لازمي کله د دې ماتول غوره کله د دې ماتول واجبي پوره کول حرام دي چې قسم پوره کول حرام دي ماتول پوره کول واجبي لکه داسې کار دی چې هغه که ته پرېږدی کې ګناه نشته مثال لکه یو سړی دی زما دې په الله قسمي چې زه به دې پلاني ملک ته نه ځم نو اوس موږ ته پوره کړی پلاني ملک ته تلل څه لازم خو نه دي موږ د ده په حق کې وکتو څه لازم خو نه دي څه ګناه کې خو دی نه واقع کېږي زه نه ځم اوس یې سرته رسوي یا یو کار د ګناه دی کله کله یو نیم کس ځان د ګناه نه په قسم بندوي زما دې په الله قسم زه به دا ګناه بیا نه کوم دا قسم به پوره کوي که ماتوي به دلته خو پوره کول ښه اکید دي ها کله قسم ماتول واجبي پوره کول یې ګناه دي زما دې په الله قسمي چې زه به د خپل ورور سره خبرې نه کوم ابل مفتی صاحب ورته ووایي خیال کوه ماتې نه کړي ګورې بیا کفاره ده ته د کفارې هغه موړی هغه په ګناه کې واقع دی په ګناه زما دې په الله قسمي چې زه به د مور پلار زیارت له او تپوس ته نه ځم ته به ورته سجده پوره کړه زما دې په الله قسمي چې زه به په ښځه او په بچو خرچه نه کوم خو په تا لازم دي ته به خرچه کړي نو موږ دلته دې کې قسم لازم به ماتې او کفاره به ورکړي کفاره خو به ورکړې ها کله داسې چې ماتول یې غوره لکه تا داسې کار نه ځان منع کو چې د هغې کول ښه خبره ده لازم نه دي یا د داسې کار کولو دې ووایي قسم دې وخوړو چې د هغې نه کول غوره دي کول یې ګناه نه ده نو داسې ټایم کې موږ دې سړي ته وایو چې قسم ماتول غوره دي لازم نه دي زه بله مثال درکړم کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د ماریه قبطیه سره میلاو شو د حفصه رضی الله عنها په کوټه کې او هغې رسول وسلم ولیدو نو دا خو د بنو چې بني او زنانې د هغوی طبیعي غیرت دی هغې یا رسول الله خفه شو رسول وسلم د هغې د راضي کولو دپاره دا وویل چې ته مه خفه کېږه او دا ماریه د نن نه بعد په ما باندې حرامه ده نو حلاله زنانې په ځان څه کړه حرامه کړه الله ایتونه راولېږل لم تحرم ما احل الله لك ته ولې هغه پیغمبر ولې هغه څه حراموي چې الله حلال کړي نبي ورته د قسم ووایي چې ته به دا قسم ماتې دم قسم دی که ته به دا قسم لازم ماتې
ځکه چې دغه زنانه ستا دپاره حلاله ته حلال شی په ځان څنګه حراموي؟ یو سړی وي زما دې په الله قسم وي چې ډوډۍ به نه خورم، د یو خاص کس ډوډۍ نه عام وي، زه به ډوډۍ نه خورم، څه به کوي دی اوس؟ دا به لازم ماتې، ځکه چې ډوډۍ یو خو حلال دي، بل ستا بدن ورته ضرورت لري، ته څنګه ځان دا منع کړي؟ نو کفاره به ورکړي. د کفارې تفصیل به انشاءالله ته بیانوم. دریم قسم هغې ته ویلی کېږي الیمین الغموس. غموس ورته ولې وایي؟ ځکه چې دا څوک چې دا قسم خوري هغه له د جهنم په اور کې غوپه ورکوي. دا کوم قسم دی؟ هغه قسم چې سړی په دروغو خوري چې دا خبره داسې ده او هغه داسې نه وي، یا پې پردی حق خوري. یاده کړئ څنګه؟ لکه موږ دا وایو چې د کوم قسم کې چې کفاره د الیمین المنعقد دا تعلق ساتي د مستقبل سره، زه به دا کار کوم، زه به دا نه کوم. الیمین الغموس دې داسې وایي زما دې وي په الله قسم چې پرون پلانې راغلی و او دقه شانې ماته ووایي او ده ته پته وي زه دروغ وایم، د دې په دنیا کې کفاره نشته. سړی وایي چې ها بیا خو دا دویم قسم د دې نه خطرناک دی که نه؟ لکه تاسو چې دا مسلې سره اورېدلي نه، کوم ملګري چې موږ سره په مخه ناست، دا دویم خطرناک و که دا دریم ولې خطرناک دی؟ خو ته پته دروغ وایي خو کفاره خو یې نشته په دنیا کې، آخرت عذاب دی. هغه دویم قسم کې تا کفاره ورکړه خبره ختمه شو، آخرت کې ستا غاړه ازادي شو. دلته جرماني مرماني د الله نه علي، جهنم کې غوپه ده. جهنم کې غوپې دا مطلب نه دی چې ته به غوپو جهنم ته ولېدلي والعیاذ بالله. ها دا قسم کله سړی په یو ماضي باندې خوري دي یاره قسم دی زما دې په الله قسم وي زه یو پیر دا کس خواله ورغلی ما ورته داسې ویلي دروغ. ها کله د بل مسلمان دا خصوصا زه پښتنو دپاره پکې دا مسله ډېر په تاکید سره کله د بل حق پې خوري نه وي زما دې په الله قسم وي چې د برید به دې لکه ولې نه دا زموږ نسبي دی او دا زموږ ملګری دی او پښتو دی او د پښتو ملک دی، دا تا پښتو شرمولي دی او بیا د پښتو ملک دی. پښتو خو دې ته وایي چې ته د کمزوري دپاره خبره وکړي د زورور په مقابله کې. حدیث کې راځي صحیح بخاري کې حدیث دی، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی جاء اعرابي الى النبي صلی الله علیه وسلم، پر رسول وسلم پسې یو ځل یو بانډچي راغی، وی یا رسول الله ما الکبائر، غټ ګناهونه کم یو دي؟ هغه ورته ویل الاشراک بالله، په ګناهونو کې غټه ګناه هغه د الله سره شریک جوړول دي. بیا هغه بانډچي وی ثم ماذا؟ بله وی عقوق الوالدین، مور پلار سره زیاتې کول، د مور پلار نافرماني. وی ثم ماذا؟ دریم الیمین الغموس، هغه قسم چې انسان لره جهنم کې غوپه ورکوي. قال یا قلت عبدالله بن عمر ما وی وما الیمین الغموس یا رسول الله، دا کوم قسم دی؟ و دې ته غوږ کېدی هغه قسم وی چې په هغې سره یو مسلمان د بل مسلمان مال او حق خوري وهو کاذب فیها او دی پکې دروغجن. خیال دې ته که نه؟ دا بل حدیث والا امام مسلم راوړی د ابو امامه رضی الله عنه دی، وی رسول صلی الله علیه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه، چا چې د یو مسلمان حق خوړو د دروغو په قسم سره فقد اوجب الله له النار، د ده دپاره جهنم لازم شو، وحرم علیه الجنه او په ده باندې جنت حرام شو. یو کس دا وی وان کان شیئا یسیرا یا رسول الله، اوس که دغه حق معمولي غونته کي او موږ په ځمکو ډېر مهینو کې زه داسې وایم که دغه انچه ځمکه وي که دا یو سنټۍ ځمکه وي دا داسې نوک د دې سره امره ځمکه وي څه معمولي شی. رسول صلی الله علیه وسلم وان کان قضیبا من اراک، که دا داسې معمولي غونته کې لرګی که نه داسې لرګی داسې معمولي ټوټه د لرګي هم دې سړي دپاره جنت په ده حرام شو، جهنم پې لازم شو. ډېر خیال کوئ. او سادهتوب به ورته زه ووایم او که څه ورته ووایم چې یو سړی د بل دپاره خپل خو زه خپله مسله خو واضح ده چې ډېر حرسناک دی، دنیا یې دومره خوښه ده چې مال یې ډېر شوی خیر ده که دی جهنم ته لاړی والعیاذ بالله.
خو بیا دې سادهتوب ته وګوره چې د بل دپاره زه ځان د جهنم حقدار کړم. دا چې زمونږ ګاونډي دی نو صحیح د ګاونډي دی زه قدر کوم زه عزت کوم، خو دومره چې زه د ده دپاره جهنم ته ځم یوه، او دویمه زه په دې ګاونډي ښه مین یم، ښه محبت ورسره کوم او قدر یې کوم، خو د دې دا مطلب نه دی چې په ناروا کې ورسره ملګرتیا کوم. په ناروا کې خو ملګرتیا به د پلار نه کوې، نو ګاونډي څوک دی چې پلار کله یاده کړي دا خبره، دا عمده دین دی، عمده پښتو ده او عمده غیرت دی چې پلار کله د دروغو دعوو کې بچا باندې او تا ته پته چې دی دروغجن دی په دې کې، د دې پلار ملګرتیا به نه کوې. ګاونډي لا څه ته وایي او نسبي څه ته وایي او ورور او دوست او یار څه ته وایي، د پلار ملګرتیا به نه کوې. تا ته پته چې ستا پلار ظالم دی، دی ظلم کوي. ښه به ورته دقه شان مخامخ ووایې زما پلار یې زه دې قدر کوم، سر مې تا نه قربان، دا خو ته ظلم کوې، دا خو ته پردی حق خورې. دا اصل پښتو ده، موږ پښتو هسې الټه کړې، پښتو غیرت ته وایي الحمدلله. نه د پښتو په نوم به ناروا کارونه نه کوې، نه به پردي حقونه خورې. دا روان دي دا خلک که خیال هم کړی هلته دې فیصلول او دې جرګول او دا ډېرې ډېرې، لکه دا سړی خو په دې مسله کې په ناحقه نه دی او تاسو دا دومره ګټه ډلې روانه یو نه په ناحقه دی، نو هلته هم نسبي نه دی یاره، یو قانون دی که نه. نو خیر دی، مطلب دا دی اگر که به خوله دا نه وایي چې دا نسبي دی او دا نسب موږ ته اهم دی د الله د دین نه، په خوله نه وایي خو حالات دا وایي. لیکن چې یو طرف ته خو د الله دین ته ته وایي چې نه د دروغو ګوایانې به نه ورکوې، د دروغو قسمونه به نه خورې، بل طرف ته دا وایي چې قام او نسب دپاره به کې او هغې له دې ترجیح ورکړه. اگر که ته به خوله نه وایي خو ستا حالات دا وایي چې ما ته قام او نسب د الله د دین نه زیات دي. او شعیب علیه السلام ته قوم ویلي وو، قصه که تاسو ته یاد دی په سورة الاعراف کې دي، ورته ویلي وو شعیب علیه السلام ته وایي ته ګورې موږ ته داسې قدرمن او عزتمن نه یې چې موږ تا ته څه نه وایو، وایي ته یې چې ځه ولولا رهتک، او که ستا دا قبیله او نسب نه وی که نه ته به موږ پخوا وجلی وي. نو هغه ورته وایي ارهطي اعز علیکم من الله، زما نسب او زما قوم تاسو ته د الله نه زیات عزتمن دی چې د قسم عفوا د نسب او د قوم د لاسه ماته څه نه وایي او د الله د دین لحاظ نه کوئ. نو موږ به لحاظ د څه کوو؟ د الله د دین. بل حدیث کې دا راځي، ګوره دا په صحیح بخاري کې دی، وایي چا چې د یو مسلمان مال په دروغو قسم سره وخوړو لقي الله وهو علیه غضبان، دی به د قیامت په ورځ د الله سره په داسې حال کې مخامخ کېږي چې الله به ورته په غضب کړي. بل حدیث والا دا حدیث ابو هريره رضی الله عنه راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي، دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، درې قسمه خلک دی الله به سره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي، ولا ينظر إليهم، او د رحمت په نظر به ورته نه ګوري. دا کوم سړی دی؟ واوره اولنې یو سړی دی چې قسم خوري په خپل سامان باندې د خرڅ لپاره چې یې ښودی دی چې په دې ګورې دومره راتلې خو ما نه دي ورکړي خو ستا نصیب دی. دا موږ نه کوو که نه؟ عام زموږ بازارونو کې چېرېږي او دې دروغجني دې سړي سره به الله خبرې نه کوي، ګوري به ورته نه او د ده لپاره عذاب دی. دا وي اخرنۍ دا نه پاتې دی، شاته سټور ټول ډکي. زما دې وي په الله قسم دا که او ستا کم نصیب و د کم ځینه ته راځي د الله نوم څومره بې عزتي وکړه د یو شیز دپاره چې هغه د یو څو روپاټو دی، د الله نوم یې په دروغو کې استعمال کړو، ځکه یې سزا دومره غټه. زما دې وي په الله قسمي که په دومره درته میلاو شو او دته ښه پته دی چې د دې نه ارزان میلاویږي، او زما دې په الله قسمي چې پرون یو کس ویلي دا به درنه ظالم او زه ته رامخکې شو ته یې واله دته پته چې دروغ وایي او داسې پسې بیا ځه. دویم کس او یو هغه سړی دی چې قسم خوري د دروغو د دې دپاره چې د یو مسلمان مال په ناروا طریقې سره وخوري. خیال هم دی که نه؟ دا په موږ کې نشته. ډېر تاکید سره په دې دا خبرې زه کوم ځکه دا څو مرضونه په موږ کې ډېر عام دي. ګور ټولې معاشرې یو شان نه وي. لکه اوس که موږ عربو ته وګورو نو په عربو کې به
بعض هغه عیبونه چې هغه په موږ کې نه وي او په موږ کې بعض هغه عیبونه او مرضونه دي چې هغه په دوی کې نشته. په موږ کې بعض ښه صفات هغه په بله معاشره کې نه وي، په هغه بله کې به بعض ښه صفات چې هغه موږ پښتنو کې نه وي. ټول یو شان نه دي، د هرې معاشرې خپلې مسلې دي. بعض ما ته وایي لکه دا ما باندې یو څو کسانو ډېره پوخا نیوکه کړې وه، وایي چې د پښتنو خبره ډېره کوي چې پښتنو کې دا مسله پښتنو کې. نو ما یې زه د بنګالیانو مسلې بیان کړم، چېرې بنګلادیش کې دا مسله ډېره ده او دا ده. بیا د هغې نه بعد د سوډانیانو کې دا مسله، بیا د مصریانو، بیا د انګریزانو. زه یعنې که زه هغه مسلې تاسو ته بیان کړم نو تاسو ما ته وایي زموږ د هغوی سره سوی به د موږ کې خو دا مسله نشته. موږ ته هغه مسله بیان که چې په موږ کې ده. ولې راته بیان که چې موږ اصلاح وکړو، د ځان نه لرې کړو. ډېرو مولیانو صاحبانو الله دې ورته عفو وکړي او الله دې ورته هدایت وکړي، موږ ته هغه مسلې نه دي بیان کړي، هغه مرضونه یې موږ ته نه دي په ګوته کړي کوم چې په موږ کې دي. روټیني د جمعې خطبې اکثر راته کوي او بس هغه تقریر پکې نوی راویستی ده، خطبه جدا ده، نه تقریر له څوک ځیم نه. یو درې څلور مشران غریبانان ناستي سپین ږیري، هغو ته یو دوه درې خبرې مو وکړي، هغه هم اکثر هغه خبرې چې د دوی د طبیعت خلاف نه وي، ځکه طبیعت خلاف دې څه وایي خو مشران دې سپین ږیري دي، بیا خو دې پرېږدي نه. اخره کې چې خلک راورسېږي د عربۍ یو دوه ټکي دي هغه په مخه موږ وایو، اکثر سورة الکوثر انا اعطیناک الکوثر، او بیا خبره ختمه شوه موږ بهر راووتو او دا غاړې یو بل سره میلاوه او مونځ مو وکړو، دا وروره عطر او خوشبو م لګولې ده او جانماز په غاړه پروت دی. تاسو واورېدو؟ نه. بل وایي ما واورېدو. نو څه دي واورېدو؟ وایي هغه کیسه ده. تا ته چا ووایي چې تا کې دا کار غلط دی؟ نه. تا ته چا ووایي چې دې کلي کې دا غم خادي چې موږ کوو دا غلطه ده؟ نه. تا ته چا ووایي چې دا کار سود دی؟ نه. تا ته چا ووایي چې دا ظلم؟ نه. نو ته څه ته ناست وې؟ ما ته زموږ یو خپل قصه کوله، مشر دی، نو یو مولوي صاحب یې یاده وی هغه به چې کله هم تقریر کوو که نه، نو هغه وخت کې به زموږ دومره کېناستو هم نه، ځکه چې موږ د دینداري په ځوانۍ کې نه کوو، موږ پرېښودي کم وخت چې کله به ګرځېدی نه شو. حج لم درې کې راځو، زموږ دا خلک چې وي نو ټول بوډاګان راځي مانځه ته. نو هغه چې به موږ لاړو نو هغه به دقه یو خبره کوله چې د قیامت ورځ 50,000 کاله او دا چې بیا تقسیم کړي نو یو ګناه دومره شو، یو ورځ دومره شو، نو یو ورځ دومره میاشتو ته واوړېده، نو دومره میاشتې به دومره کلونو ته واوړې. هغه خبره ختمه شوه، موږ به مخلی چې لاسونه راواچل دوا به وشوه راپاوه شي. بیا زموږ یو بل ملګری هغه به ما سره کېناستو، وایي هغه ما ته وایي چې یاره دا مولوي صاحب که بینک کې کار کولی ډېر تکړه وه. ولې؟ دومره خطرناک حساب کوي دا دومره ګران حساب دی زده کړی. لکه یو پیر ته ووایي، دو پیرې دي او بیا دومره اوږدو حسابونو له څه له ځي؟ د قیامت هیبت بیان که څومره مذهب یې کړی وی چې په دې پسې بیا دوی ته ویلی وی او تاسو کې دا مرض دی دا د ځان نه لرې کوي ځکه چې دغه سخته ورځ را روانه ده. د لیلا او د مجنون قصه دا د جمعې په تقریر کې کېږي. ما ورته به د لیلا او د مجنون د قصې نه څه فایده وایي؟ زموږ د لیلا سره او د مجنون سره سویمه ده، یو کې چې یو پیر یو باس راغی یو خبره راغله سړی وکړي پوره تقریر لکه هسې څومره بدبخت ښکاري. لکه زما یو ځای کې بیان دی د الله په کور کې درس دی او هغې دپاره پوسټر چاپ شوی دی چې د پلاني درس ته بیان دی او عنوان د لیلا او د مجنون قصه. منبر باندې اولاد یې ورته لیکلي چې تاسو ټولو ته خواست دی د ګډون او ځان سره ملګري به راولئ او د زنانو په کې هم د پردې اهتمام شتي ځکه چې سیب به د لیلا او د مجنون قصه بیانوي. هسې یو پیر راغلی سړی وکړي څه خبره نو کوتاهي شوې ده. پکار دا ده چې موږ ته زموږ غلطیانې وښوی شي. بیا موږ کې هم مسله ده که نه، څه اوبه خړي دي څه میان ړانده دي، موږ د هغه کس سره نه لګي چې څوک موږ ته زموږ عیبونه ښایي، هلته زموږ ورسره هم نه لګي. یاره دی بس موږ هله خوشحالېږو لکه اوس زه تاسو ته هم که نه چې عربو کې دا مسله ده، په انګریزانو کې دا ده، انډینو کې دا ده، پنجابیانو کې دا، نو موږ به هسې خوشحاله یو ماشاءالله. یاره داسې علما په 100 کالو کې چې ته دا نه پیدا کېږي. ولې ځکه چې موږ ته د سره وایي نه
خو چې کله زه تا ته وایم چې وروره ته که خیال هم کړی ګوره بچی د پلار نه کله تنګېږي چې کله ورته پلار وایي دا کار به نه کوې دا غلط دی نو دی خو نه پوهېږي که نه دی خو د ځوانۍ په هغه جوش کې دی عقل یې پوره کار نه کوي نو دی د هغه بل پلار ته پسخېږي هغه زوی چې آزاد پرېښودی دی او هغه نشې تماشې کوي دا په موږ هم دا وخت راغلی دی په موږ موږ به داسې ارمان وکړو ته وګوره یاره دا پلاني هغه پلار ته هېڅ ورته هم نه وایي او هغه مزې کوي او هغه نشې کوي او تماشې کوي او ګرځي راګرځي زموږ د پلار موږ د دې مرۍ نه نیولي دا کار غلط دی او دا مه کوه دا نن موږ ته پته ولګېده چې هغه به موږ ویلو موږ ته دا نه وه خوښه چې موږ یو غلط کار وکړو دغه شان زموږ د علماو سره مسله ده چې کوم عالم راته زموږ عیبونه ښیي نو د هغه سره زموږ طبیعت نه لګي او چې کوم یو راته ناست او بس کیسې راته کوي او د نورو خلکو دغه راته کوي نو موږ وایو دا دی لکه ویډیو به تاسو لیدلي ما تاسو ته معلوم کړی هغه مولوي صاحب ناست دی دغه سره د ډمانو سره تاسو ګوره کلیپ لیدلی که نه نو رباب پروت دی منګی دی او ښه کړنګ ته هغوی وباسي نو دا یار چې کوم ناست دی دی بیا دلایل بیانوي د دې د روا کېدو دا شتي وایي دا داسې او دا دغه او دا دغه اوس ایمان یې ووایه موږ د الله په کور کې ناست یو چې کوم خلک دغه کاروبار کوي او دغه کسب کوي د دوی به دی خوښي که بدي به یې شي چې داسې دانه خو 100 کاله نه د کوم وخت نه چې رسول صلی الله علیه وسلم راغلی دی او د اوسه پورې دا امت کې یو څو دانې دي یو پکې دغه دانه زموږ په نصیب رسېدلي په منبر هم نو د هغوی سره ناسته وي دا چې دا شتي دې قسمه خلکو دین بدنام کو زموږ معاشره بدنامه کړه اوس په دې بحث روان دی په دې نږدې ورځو کې چې دا دمتوب او ټنګ ټکور بازوی دا د پښتو د ثقافت یو برخه ده او زه خو بلکل نه منم ولې ځکه زما ذهن کې دا خبره ده الحمدلله ولیدلې مې ده چې زموږ معاشره زموږ مشران او پښتو د دوی یو لویه نښه هغه غیرت دی هغه درنې خبرې دي او په ډمتوب کې خو ټوله بېغیرتوب دی او هغه شعر و شاعري او سندرې چې پای کې د فحاشۍ خبرې په دې باندې موږ پخوا ګورې خبرې کړي دي پخوا او په هغه وخت کې ما سره یو کس رابطه کړې وه ما ته یې دا ویلي وي تا چې دا رد کړی هغه هم په خپله په دغه پاټۍ کې وي تا چې دا رد کړی دی نو تا ته د دوی د نیتونو پته ده چې دوی څه مطلب دی هغه ته ما دا ووایم وروره زه تا ته یو خبره وکړم چې زه اوس په صفا پښتو کې لګیا یم شاعرۍ کې وایم سرې شونډې ابل ما ته وایي نیت یې راته معلوم اوس تاسو فیصله وکړئ لکه یو کس لګیا دی د زنانه د شونډو د مخ د ویښتو صفت کوي ما پې رد وکړو چې ګوره دا کار مه کوه دا غلط کار دی ته معاشره خرابې ابل وویې غلی شه تا ته د هغه نیت معلوم اوس د دې به بل څه نیت کیدی شي بل څه نیت به وي ما ته خو پته نشته د شعر د علم الحمدلله ما زده کړی دی ښه موږ چې کله علم کوو او بیا د عربۍ هغه موږ اوزان او قافیه چې څومره یې دا موږ زده کړي دي دا نه چې بلکل ورسره نه یو بلد او بیا پښتو کې خو زموږ خپله ژبه ده پته نه چې هغه تاسو بیا لټون وکړئ چې دې به څه نیت کیدی شي بل الحمدلله زمونږ معاشره په دې قسمه کارونو باندې رد کړی دی هر وخت زمونږ مشران زمونږ کشران زمونږ زنانه زمونږ علما زمونږ دنیوي مشران کوم چې پکې د سړیتوب خاوندان دي او پښتو پېژني اسلام پېژني هغوی په دې باندې همیشه رد کړی دی الحمدلله داسې خبره مې دا کوله چې موږ د هغه چا نه خفه کېږو چې کوم موږ ته زمونږ مرض په ګوته کوي او څومره سادهګان یو اوس که ته ډاکټر له ورشي او تا ته ووایي چې ستا معده کې زخم دی د دې علاج وکړه څومره ښه ډاکټر دی ها او که ته ورغلی او تا ته او ټیم پاس یې کړی او د کوم ځای نه راغلی او راشي پیاله چای به وڅښو ګرځه مړه هېڅ نشتي ځه چې څه خورې خوره ستا دشمن نه دی
ښه ټیسټونه ولیدو چې د په معده کې زخم دی. دا خوراکونه د د زخم ډېری الله دې نه کړي سبا له د دې نه خطرناکه بیماري جوړېدی شي. نو ما سره یې دوکه وکړه، ما سره یې خیانت وکړه. الله دې زموږ علماو له توفیق ورکړي چې موږ ته صحیح دین بیان کړي. دریم قسم کس مې ذکر نه کوو، دا ډېر عجیبه دی. او دریم هغه دی چې د خلکو نه اوبه بندوي. اوبه دي او دی د خلکو نه بندوي، کوی دی یو ځای کې دی د خلکو نه بندوي، اوبه د ده په لاره روانې دی د خلکو نه بندوي. وی الله ورته وایي نن به زه تا د خپل فضل او رحم نه بندوم لکه څنګه چې تا خلک بند کړي وو د هغه څه نه چې ستا لاسونو کړي نه وو. یو خو سړي په خپل ملکیت کې خبره ده نه، عامې اوبه چې کومې د هغه خو زموږ څه د کسب خو پکې نه دی که نه، زموږ کسب خو پکې نه دی. اوس یو سړی دی په خپل کور کې دننه کوی وو، پیسې ولګولې او هر څه وکړو خرچ وکړو ځان ته یې لګولی. دا نه چې سړی چې دی پکې هم دننه راغی. عامې اوبه بندوي، عامې لارې د اوبو بندوي، عام د استعمال اوبه دي هغه دی بندوي. نو دا سړی هم قیامت پر ورځ به ورته الله نه ګوري. د هغې نه بعد الله رب العزت وایي الله رانیسي تاسو په کومو قسمونو بما عقدتم الایمان چې مضبوط هم تړلي. فکفارته بس کفاره د هغې اطعام 10 مساکین خوراک ورکول د 10 مسکینانو دي. من اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیانه هغه خوراک نه چې خوروئ تاسو په اهل خپل باندې. او کسوتهم یا جامې د هغوی، او تحریر رقبه یا ازادول د مریدي. اولنی مرحله دا ده یو سړی د قسم وخوړو او بیا هغه قسم د مات کو. کفاره څه ده؟ اولنی مرحله یا 10 مسکینان له خوراک. ګوره دې کې دي او کسوتهم او تحریر او په عربي کې د اختیار د پاره راځي. یا 10 مسکینانو له خوراک ورکا، یا 10 مسکینانو له جامه ورکا، یا یو غلام مری آزاد کا. مطلب دا چې دې کې درته کومه اسانه او شروع د اسان نه شوي ده. 10 کسان له خوراک اسان دي، بیا پسې جامه د دا لږ ګران دي، بیا غلام آزادول د هغې نه ګران دي. خو چې تا ته کومه اسان دي او زمونږ ناپوهۍ ته وګوره. د اول سر نه مونږ روجې نیسو. روجې خو دویمه مرحله ده. 10 مسکینانو له خوراک مختصر به ذکر کوم، مونږ تفصیل ذکر کړی نورو ځایونو کې. 10 مسکینانو له خوراک ورکا. دا خوراک څومره دی؟ بعضو علماو د دې تحدید کړی دی او باندې کیلو غنم، جوار، اوړه، وریجې او داسې پسې ده. خو تحقیقي قول دا دی چې دې کې شریعت څه موږ ته نه دي خاص کړي. نو چې کوم ځای کې شریعت خبره کولاو پرېښودي موږ نه پکار چې کولاو پرې. دلته الله وایي فکفارته اطعام خوراک ورکول دي. دا خوراک څه ته وایي چې په هغه ټیم کې په هغه زمانه کې په دغه خوراک باندې یو ټیم کې سړی مړېږي. هغه زمانې مې ووایي داسې نه ته پخوانۍ زمانې ته لاړ شي نو پخوا کېدي چې خلک په لږ څه مړېدو. اوس نعمتونه پراخه دي، حالات بدل دي. بله معاشره او دغه کې هم فرق عرف کې. عرب کېدي چې په یو خوراک باندې مړېږي، زموږ طرفونو ته په هغې څوک نه مړېږي. کېدی شي موږ یو شی خورو او هغې ته خوراک او ډوډۍ وایو او په بله معاشره کې هغه یو قسمه د فروټو په ځای استعمالیږي، یا لکه بادام او پسته چې هسې خوري د چي سره د هغې په ځای استعمالیږي. نو ته به عرف ته ګورې، موږ به خپل عرف ته ګورو چې زموږ په معاشره کې، زموږ په علاقه کې، زموږ په کلي کې یو کس به څومره ډوډۍ مړېږي. بل ورته وایي چې یاره یو ډوډۍ د هغې سره سالني، نو په دې باندې سړی مړېږي. نو بس دا به یو مسکین له ورکوي. نو دغه شان به دې 10 مسکینان مړوي. من اوسط درمیانه. ته چې څنګه الله ما تطعمون اهلیکم، ته چې څنګه خپل اهل و عیال له ورکړي. لنډه دا شو څنګه چې اهل و عیال له ورکړي. نه ظلم الله تا سره کوي، نه به ته کمې کې. لکه اوس تا راغستې د یو بریډ اصل ورګوټي غونته کې ډوډۍ چې دې راغستې ده، 10 دې راغستې دي، هغه په یو ریل باندې هغه پوره پیکټ کېږي او په هغې کې 12 شي که صحیح او یو کس له یو ورکوي چې چلې ده قسم کفاره ده. دا تاسې مسرې کې په دې څوک مړي نه. بل ورته ووایي
وی ډوډۍ دا مطلب نه دی ګډان بالالی دا زیاتې دي ته خپلو بچو له څه ورکې یاره زه خپلو بچو له دا یو ټیم زده کړه ورکړه جوړه جامې له راشه جامه هم دقه خبره ده درمیانه ښه جامه چې بدن پې پټېږي لکه یو سړی دی هغه ټوپۍ تقسیم کړي لس نه کی لس پټکي نه لس واسکټې جوړه جامه چې د بره بدن او کته بدن هغه بې پټي یا غلام مری آزاد کړه دلته ګوره الله دا نه دي ویلي چې دا مری به مسلمان یې او که نه خو نور ایتونو کې او حدیثونو کې دا قید راغلی دی چې دا غلام او مری به څه دی به مسلمان وي دا پوښه کېدی شو اوس نه کي فمن لم یجد بس څوک چې ونه مومي څوک چې د دریو کارونو کې یو هم نشي کولی غریب دی نه لسو غریبانو له خوراک ورکولی شي نه جامه ورکولی شي نه غلام ازادولی شي فصیام ثلاثة ایام نو په ده باندې روجي د درې ورځې خیال هم دی الله ډایرکټ د روجو باس نه دی کړی تا قسم وخوړو ماتې کو په دې دریو کارونو کې وګوره ته کم یو کولی شي یاره زه خو دې دریو کې یو هم نشم کولی مالي حالات مې ښه نه دي اوس راشه دویمې مرحلې ته 3 ورځې روجې ونیسه ها تحقیقي قول هم دا دی چې دا 3 ورځې پرله پسې نه دي دا ته یو دی په دې هفته کې ونیوه بله یې په بله هفته کې ونیوه بله یې په بله هفته کې ونیوه هېڅ خبره نه ده خو چې څومره تعدیو کې ښه ده ولې ځکه چې حق د الله دی په تا باندې قرض د الله دی او د مرګ جونې هېڅ پته نه لګي دا پکې بله مسله راغله د دې بعضو مولیانو دا بعضې فتوې هم ډېرې ناشنا وي دا بعضو په کتابونو کې هم لیکلي بعضو نه بیان کې مونږ اورېدلي ده وی دا چې کوم ترتیب الله ذکر کړی دا د غریب دپاره دی دا چا دپاره غریب دپاره ښه مالداره سره به څه کوو وی مالداره به شروع د روجو نه کوي شروع به روجو لکه ولې دا خو ترتیب د قرآن او د الله د کلام الټه کو وی مالداره خو اسم د خوراکونه او جامې او دا ورکولی شي نو دته اسانه ده نو دی به ډاډه شي چې زه به خوراک نو دته موږ به روجو نه شروع نو بیا که زه په دې کس باندې دا ردو کوم چې الله خو دا ترتیب نه دی وکولی ولې الله ته پته نه و چې زما به دې بندګانو کې او بعض مالدار وي بعض به غریبانه دلته خو دا خطاب مؤمنانو ته دی داسې پالتو خبره ده که مالدار دی او که غریب دی مسله دا ده کومه چې الله بیان کړي ذلك کفارة ایمانکم اذا حلفتم دا کفاره د قسمونو ستاسو دا کله چې قسمونه وخورئ تاسو واحفظوا ایمانکم او ساتنه کوي د قسمونو خپلو د قسمونو ساتنه به څنګه کې مختصرې درته وایم قسم به صرف د الله په نوم وخوري د غیر الله په نوم قسم شرک دی چې دې وخوړو نو بیا به پوره کې او بې ځایه قسمونه به نه خوري دغه شان هغه څه باره کې به قسم نه خوري چې هغه ناروا دي چې زه به یې کوم دغه شان د روا کار نه او بې ځان نه منع کړي كذلك يبين الله لكم آياته دغه شان بیانې الله تاسو ته آیتونه خپل یعنی احکام خپل لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ الله موږ ته د دین ولې بیانوي چې تاسو شکر ادا کوئ دا د شکر مقام دی وګوره د قسم مسله موږ ته ټوله واضحه شو که الله دا دین نه وی رالیږلی دا پیغمبر نه وی بیا د علما وخت په وخت الله نه پیدا کړی چې هغوی سره علم دی موږ به څنګه د ړندو ژوند تیرو په تیرو کې به نو الله وایي زه درته د دین داسې واضح بیانو چې تاسو شکر ادا کړئ را روان درس کې به انشاءالله د 90 نمبر آیت نه شروع کوو الله رب العزت چې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد